السلام علیکم د هنداره کلک درنو لیدونکو، نن به موږ تاسو ته په دې ویډیو کې وښایو چې 32 چته هدیره هم په دنیا کې شتون لري. دا په داسې حال کې ده چې په برازیل کې تر ټولو لوړه 32 چته هدیره شتون لري. د قبرونو په اړه به مو ډیر اوریدلی وي، خو په برازیل کې بیا د زیات نفوس او د ځمکې د نه شتون له امله هدیرې بیا د یو ودانۍ شکل اختیار کړی دی. د برازیل په سینټوس ښار کې په 1983 میلادي کال کې یوه ودانۍ شروع شوه چې حکومت په اجازه خلکو پکې خپل مړي ښخول. خو دا یو حقیقت دی چې په ښاریزو سیمو کې د زیاتې آبادۍ له امله د اوسېدو ځایونه نشته. همداشان د هدیرو کمښت خلک لا په ستونزو کې اچولی دي. مرګ حق دی او خامخا راتلونکی دی، خو د مرګ څخه وروسته مړي ته په ټوله نړۍ کې مختلف مراسم نیول کیږي. په ټولو اهلي ادیانو کې مړي دفن کیږي. هندوان یې سوځوي، خو ځینې پخواني رواجونو له مخې خپل مړي مومیایي کوي. ځینې بیا خپل مړي الوتونکو مرغانو ته ږدي او هغوی خوري. په دغه لوړ امارات کې چې 50,000 انسانان د مړو ګنجایش لري، د نړیوال ریکارډونو په کتاب کې ګینز کې هم نوم لیکل شوی. دغه لوړه 32 چته هدیره د یو غره په لمن کې جوړه شوې چې لوړوالی یې 108 متره دی. نوم یې میموریل نیکروپول ایکومینیکا دی. دې ته کریا قبرستان هم وایي. دلته د 3 کلونو لپاره مړي په کریا دفن کیږي او 3 کاله وروسته بیا دغه مړو بقایا هډوکي او خاوره د هغو خپلوانو ته ورکول کیږي. بیا هغوی دغه بقایا هډوکي او خاوره لرې چېرته غورځوي.